اصحاب الفروز هغه کسان دي چې حصې په قرآن کریم کې راغلي دي. کچیرې میراث د دیو څخه زیات سي، دومې طبقې ته د شریعت په اصطلاح کې عصبه وایي. عصبه زوی په عصبه کې راځي، اکا هم په عصبه کې راځي، د اکا زوی په عصبه کې راځي، د اکا زوی په عصبه کې راځي. نو بیا د اصحاب الفروز څه کومه حصه پاتې سي دیو د بیا عصبه وایي. د عصبي او خاطر بل ترتیب هم شته چې کوم تزول ارحام وایي، په دې شان بیا علما شو پیږي. اوس ماما چې د په ذویل ارحامو کې راځي، اما چې د په ذویل ارحامو کې راځي، خاله چې د په ذویل ارحامو کې راځي. څه مطلب؟ یعنی ماما خاله اما پر دریم نمبر باندې میراث وي. اول میراث زوی وړي، پلار وړي، ښځه وړي، مور وړي. د دې اوس هغه ته به اکا او د اکا زوی ته خبره شي، که د اکا او اکا زوی نه وي بیا ماما او خاله او عمه ته خبره شي. دا ترتیب دی. نو علم الميراث یا علم الفرائض د قیامت د علامو سه یوه علامه دا ده چې دا علم به ختم شي. نن هغه حالت دی. په علماو کې به تاسې وګورئ، دا اوس موږ تاسې په دغه موجوده چې په شلو علماو کې به یو عالم په دې فن کې تکړه وي. د میراث ډېرې سختې مسلې دي، هر څوک یې زده نه شي. په ښار کې د ګوتو په شمېر یو دوه او درې علما دي چې هغه تکړه دي. دا به د ټولې چې هغه مهارت لري. دې ته علم الفرائض وایي. فرائض دا د فریضة جمع ده او دا د فرض څخه دی. خپله دا د فرض لفظ چې دی د شریعت د نګاه څخه چې ورته وګوري یا د عربي لغت څخه دا د فرض معنا د اندازه. فرض څه وایي؟ اندازې ته وایي. یو شی اندازه کول. وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. الله وایي هغه ښځې چې تاسې طلاق ورکړی وي تر واده مخکې او تاسې مهر ورته مقرر کړی د نکاح کوزدې پر وخت، و چې د واده مخکې دا ښځه طلاق شوه، نو الله وایي نیم ولور ورکړي، نیم مهر ورکړي. د واده مخکې مشکلات راشي، ښځه طلاق کړي، بیا پیسې هم نه ورکړي. الله تعالی وایي نیم ولور ورکړي. نو لفظ فرض د اندازې په معنا راځي. همدغه فرض چې دی بل ځای چې په قرآن کریم کې وګورئ د بیان په معنا راځي. ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې عربي ژبې ته الله پاک یو داسې خصوصیت ورکړی دی، عربي ژبې ته چې هغه خصوصیت فصاحت بلاغت دا د ژبې خلاصوالی په بله ژبه کې نشته. ځکه الله پاک جل شانه د قرآن کریم دپاره د عربي ژبه انتخاب کړي. 600 نومونه فقط د زمري دپاره موږ په عربي کې لرو. 600 نومونه بلې ژبه یې لري. یو لفظ فرض چې راواخلې د اندازې په معنا دی. دا هغه فرض چې بل ځای راواخلې په قرآن کریم کې د بیان په معنا دی. په سورة التحریم کې الله فرمایي قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم. الله بیان کړي دي ستاسې د فارس ستاسې د قسمو حلالول او خلاصول. دلته بیا فرضه د چیش په معنا دی؟ د بیان په معنا دی. دا هغه فرض په قرآن کریم کې چې بل ځای ولاړ شي د انزال یعنی د نازلېدو په معنا دی. په سورة القصص کې الله پاک فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. کم رب چې پر تا قرآن نازل کړی دی هغه به تا بیایي د واقع ځای ته. دلته فرضه د انزال په معنا دی. دا نکتې واورئ، کیدای شي عوام ځینې وختونه د دې سره نشي پوهېدلی دې شیانو سره. د هغه د لفظ فرض بل ځای چې ولاړ شي د حلال په معنا دی. حلالول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. پر نبی او پیغمبر باندې هیڅ حرج نشته، د پته باندې هیڅ سختی نشته چې کوم څه الله دته حلال کړي هغه د اختیار کړي. نو علم الميراث یا علم الفرائض دې ته نسبي علم په حدیث الاسلام یو حدیث شریف راځي. نبی کریم علیه السلام فرمایي تعلم الفرائض. طالبان دی واوري، د وجرو طالبانو د مدرسو شاګردان دی واوري چې د سراجي په ویلو کې کمای مکوي. امر دی. نبی کریم علیہ السلام فرمائی تعلم الفرائض. علم الفرائض ذکی د میراث مسئلې ذکی وعلموها الناس خلقتی اور وشیس ولی فانی مقبوض. نبی کریم علیہ السلام عزت د دنیا ستلم زدزم یې وردا هغه حکم صحابه ته کړی. صحابه ته نبی کریم علیه السلام فرمایي چې دا د میراث مسلې زده کړي، دا د میراث علم زده کړي، ځکه چې زه د دنیا ته ځم څو تر څو به زه ژوندی یم. خپله په صحابهو کې داسې کسان موجود وه چې د علم میراث په مسایلو کې ملکه درلود، پوره استعداد یې درلود. په هغه صحابه کرامو کې یو زید بن ثابت رضی الله عنه دی. دې ته نبی کریم علیه السلام وفرمایل، نبی کریم علیہ السلام سو فرمائے وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ زید بن ثابت.
زما په صحابهو کې د میراث په مسلو چې پوه دی مهارت چې لري د میراث په مسایلو کې هغه زید بن ثابت دی. دا سلسله یې څه اوږده ده. حدیث شریف کې راځي ارحم امتی بامتی ابو بکر، زما په امت کې زما پر امت مهربانه صحابي چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. د بدر په غزا کې چې 80 کسه بندیان راغلل، یو په هغوی کې د نبی کریم علیه السلام اکا و. دا عجیبه سلسلې دي، دا غزوات تاسې ګورئ، سیرت نه دی، عجیبه کیسې راځي. د بدر په غزا کې 80 کسه بندیان صحابه کرامو ټینګ کړل. په دې کې یو د نبی کریم علیه السلام اکا حضرت عباس صاحب دی. نبی کریم علیه السلام او اکا د کافرانو سره ټینګ شو. ابو جهل په زور راوست، په زور یې راوست. څه کړي؟ نګ دی خفیه مسلمان د خپل اسلام اظهار په مکه کې نوس کولی. ابو جهل ورته وویل چې ګوره عباس ستا د وراره څه موږ ته دا مشکل جوړ دی، د بدر جنګ ته په اوله لیکه کې ته ورځې، ستا وراره دی دا غم تاسې جوړ کړی دی، ته به جنګ شو ولاړې اوس هلته ژوندی ونیول شو. چې کله مدینې منورې ته د 80 کسه صحابه په اصطلاح کفار راوستل چې په هغو کې حضرت عباس صاحب خفیه مسلمان معامله پټه و. نو حضرت عباس صاحب وایي قمیص نه درلودی، بدن باندې لڅ او په قد و قامت دی ډېر غټ سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صحابو باندې غږ وکړي چې زما اکا په تن لڅ دی، آیا په تاسو کې څوک نشته چې قمیص ورکړي؟ هر صحابي چې په خپل قمیص ورکړي هغه به پر تنګ شو. حضرت عباس صاحب غټ سړی. نو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې په ټوله مدینه منوره کې د منافقینو رئیس هغه خپل قمیص ورکړي ورکړي. اوس ګوره کله چې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین وفات کیږي، د ده زوی عبید الله راځي نبی کریم علیه السلام چې زما پلار وفات کیږي راسه. نبی کریم علیه السلام ورځي د ده دفن و کفن ته او خپل قمیص ورکوي عبدالله ابن ابی ابن سلول ته چې په دا قمیص کې ښخ کړي. دلته بیا په تفسیر شریف کې ډېر سوالونه راغلي چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خو رئیس د منافقینو څنګه نبی کریم علیه السلام خپل قمیص ورکړي؟ یو جواب علماو دا ورکړی دی چې د بدر د غزا پر موقع باندې رئیس المنافقین د نبی کریم علیه السلام اکا ته قمیص ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې چا به شور سره کړي وای دی د ښه احسان بدل پر ځان نه پرې شوی، دا د هغه شو بدل ورکړي. یو بل دلیل علماو جواب دا ورکړی دی چې عبید الله د عبدالله ابن ابی ابن سلول زوی دا یو مخلص مسلمان د ده د زړه د خوشحالي دپاره نبی کریم علیه السلام دا کار وکړي. پاک چې بیا آیاتونه نازل شول چې لا تقم علی قبره ولا تصلي علی احد منهم. جبریل امین راغی، حضرت عمر رضی الله عنه راغی کله چې نبی کریم علیه السلام د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازې ته ورغی. حضرت عمر صاحب راغی چې یا رسول الله دا څه کوي؟ یا رسول الله دا څه کوي؟ هغه چې بیا آیاتونه نازل شول د حضرت عمر رضی الله عنه په تایید دي چې لا تصلي علی احد منهم ولا تقم علی قبره، چې د باندې قبر ته ورځي او نه بل منظور کوي. د بدر غزا پورې خبر راځي چې زما په امت کې زما پر امت مهربانه څوک دی؟ حضرت ابوبکر صدیق صاحب. د بدر 80 کسه چې بندیان رااله، نبی کریم علیه السلام د صحابه سره مشوره وکړه چې باید څه وشي. د حضرت عمر رضی الله عنه سره چې مشوره وکړه چې باید څه وشي، حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا د کفر سرداران دي یا رسول الله، د دې علاج داري زما په دې چې په موږ کې دا ګرد موږ نه اخته دي، په موږ کې دي هر سړی راولاړ چې خپل قریب دې قتل کړي. د عمر په نسبت بل فیصله نشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې مشوره پیښه چې ستا سره ده ګوره دا رحمت. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله دا دې څوک؟ یا ستا د اکا زوی دی یا زما د اکا زوی دی، یا ستا د خاله زوی دی یا زما د خاله زوی دی. یا رسول الله زما رایه دا ده چې دا خلک باید نسي قتل. یا رسول الله د دې خلکو څخه فدیه واخلو، پیسې به واخلو، وسلې به ځینې واخلو، د اسلام په تایید په تقویه به تمام. نبی کریم علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایه اختیار کړه. الله پاک جل شانه آیاتونه نازل کړل. حضرت عمر رضی الله عنه تایید وکړي چې یا باید د چا پر مشوره عمل شوی وي. او بیا نبی کریم علیه السلام ته الله پاک وفرمایل چې ګور 80 کسه بندیان دي د پیسو په مقابل کې ایله کړل، 80 کسان به آینده کال بیا تاسې ته تاوان رسېږي. د احد په غزا کې 80 کسه شهیدان شول. دا یو بل ترتیب دی لوړ، بل معامله ده. نو زما په امت کې زما پر امت مهربانه څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. واشدهم فی امر الله عمر. زما په امت کې د دین په امور کې چې سخت دی تر هیڅ مسلې نه تیریږي هغه حضرت عمر صاحب. واصدقهم حیاء عصمه. زما په امت کې چې تر ټولو په حیا انسان دی، حیادار انسان دی، هغه حضرت عثمان صاحب دی. حدیثو کې راځي چې نبی کریم علیه السلام کور ته ناست و، حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغی. نبی کریم علیه السلام څنګه ولید؟ ډېر بې ادبي مات لکه سړی چې داسې څنګه ولید. نبی کریم علیه السلام زنګون مبارک یې لڅ کړي
ابوبکر صدیق صبر غي رسول الله ناس هم ته به ملګری راځي سړی مشکل نه لري راغی حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم علیه السلام ناس زنګون مبارک نست مشکل نست چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه راغی نبی کریم علیه السلام په ورنګ شه نست پټو مټو پر شور आवाज چوي نو بیا پښتنه وسول چې یا رسول الله دا څه کار صدیق راضی تاسو پر هغه کیفیت ناسیت او عمر فاروق رضی الله عنه راضی تاسو پر هغه کیفیت ناسیت کو چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه راضی یا رسول الله تاسو داغه د پاره څه تکلف کوي څه اهتمام کوي او داسي په اصطلاح ځان مستر ټول کې په 70 شي نستلس نو نبی کریم علیه السلام فرمایل چې زب څنګه حیا نکوم د هغه شخص چې په عرش کې یا په اسمانو کې فرشتي حیا دي کچيري نبی کریم علیه السلام زنګون مبارک نه وي پټ کړی پر حضرت عثمان صاحب باندې تمره حیا غالب او چې دی بدل ته واپس تللی وي دا هی دا ترتیب